زه پکې چې خبره کوم چاته ضرورت نشته دی چې باقي پکې خبره وکړي. نه دوکاندار پرېږدمه نه مالک پرېږدمه چې خبره وکړي. زه دلته کې ناست یم، زه څه دپاره ناست یم؟ ټولو مشرانو کشرانو ډېره مننه. هرکلی ورته وویل چې ټول دلته کې رالي. زه په حیثیت اسسټنټ کمیشنر سب ډویژن درګۍ د دوکاندارانو طرف نه هم خبره کوم، د مالکانو طرف نه هم خبره کوم، د ټول ولس د طرف نه خبره کوم. زه پکې چې خبره کوم چاته ضرورت نشته دی چې باقي پکې خبره وکړي. نه دوکاندار پرېږدمه نه مالک پرېږدمه چې خبره وکړي. زه دلته کې ناست یم، زه څه دپاره ناست یم؟ خپله مشري که کوو هغه بیا مونږ له ضیب نه راکوي. زمونږ یو روایت دی، یو کلچر هم دی، یو پښتو هم ده. هغه پښتو مونږ ته دا وایي چې یاره که یو مشر پاڅېدو خبره یې وکړه نو بس هغه ټوله خبره را ختمه شي. زه به حیثیت اسسټنټ کمیشنر د سب ډویژن درګۍ مشر یم. زه خبره کوم دغه یو مسله جوړه شوې وه، عدالت کې 2 کاله کیس وچلېدو، هغې کې یو اډر رالو، د هغه اډر یو امپلیمنټیشن کېدو، هغې نه یو مسله جوړېدله. زه مشکور یم د ټولو مشرانو، د دوکاندارانو، د یونینونو، د مالکانو چې هغې پکې یو پازیټیو رول ادا کړو. مونږ پکې انګیج کړو چې یاره سپلای اینډ آرډر مسله جوړه نه شي. نو الحمدلله هر چا پکې پازیټیو رول پلی کړی دی. زه نومونه په دې وجه نه اخیستل غواړم چې ما نه پکې نومونه پاتې شي، ځکه چې څومره هم باشعوره زمونږ مشران دي د سقاکوټ، الحمدلله ما فردن وکتل. که هغه د دوکاندارانو سایډ نه دي، ډېر د غټ یو غټ زړه او د غټ عقل مظاهره وکړه. هغه د مالکانو د طرف نه دي، یو درناوی او د غټ زړه مظاهره هغې م وکړه. که زمونږ څه درېمګړي مشران دي چې ویلې چې یاره شر نه جوړېږي او دا مسله فهم و تفهیم سره حل شي، هغې د ډېر غټ زړه یو مظاهره په داسې وکړه چې د شپې په 1201 پورې ورکې ناست وو، صرف دې دپاره چې یاره زمونږ په دې علاقه کې امني شرط جوړ نه شي او یو طریقې سره او د پښتو د وطن چې کم زمونږ یو طریقې کار دی په هغه طریقې کار باندې دا مسله حل شي او وروسته مونږ ته مسلې پاتې نه شي. ټولو پکې ډېر ښه رول پلی کړی دی. دې حوالې سره رضامندۍ سره دغه چې عدالتي کم اډر دی هغه منلی کېږي، دې کې لیکل هم کېږي. د دوکاندارانو چې کم ریزرویشنز وو هغه د مالکانو زه مشکور یم چې هغې ومنل. هغه یې په کلاو زړه ورته وویل چې یاره تاسو څه غواړئ، مونږ ته پته ده مونږ به دا دوکانونه چاله ورکوو، دې له به څوک راځي که نه کیني به پکې. نو زړه یې ورته کلاو کړو. د 2 کاله پس هم د دې ته یې وویل چې یاره ته زما رور یې او ځان له یې راغاړې باسل. دغه رنګې که دوکاندار هم دی هغه هم که څومره هم تلخي وروسته تېرې شوي دي هغې کې مونږ تلل نه غواړو، ځکه چې هغه ترخې به یې رو او خوږې به را یادو. نو هغې هم د مالکانو ته غاړه غټۍ ورغلي دي. دغه وخت کې تاسو ته پته ده که لږه غوندې کې بدنظمي کېږي نو 100-1.5 خولې ناستې دي دلته کې. د هر چا خپل یو عقل دی، خپل یو سوچ دی، خپله خبره کوي. نو دې ټایم کې که دغه یو کس طرف نه داسې څه خبره شوي چې د بل زړه ازاري پې شوي، هغه کیدای شي پوه شوی نه، نو د هغې د طرف نه زه دې ټولو ته وایم چې ستاسو د ټولو جذباتو زه قدر کوم، که هغه دوکاندار دی او که مالک دی. دې ټولو د خپل جذباتو اظهار وکړو، خو یو ټایم کې مونږ نه دا جذبات لږ ګډ وډ شي. نو دغه جذباتو دپاره زه دلته کې یم، ځکه مې وویل چې ټولو طرف نه څه خبره کوم. نو انشاءالله مونږ پیل هم ناستو دلته کې او مونږ که ناست یو، مونږ که خپل کار کوو دغه د سقاکوټ د مشرانو په خولو په لاس باندې کوو. دغه د سقاکوټ مشران مونږ پکې انوالو کړي وو، که هغه دوکاندار دی او که مالک دی او که درېمګړی دی. نوم یې ځکه نه اخلم چې ما نه پکې یو نوم 2 پاتې شي. څه دلته کې موجود دي او څه موجود نه دي. خو الحمدلله یو پکې داسې کس نه و چې هغه ویلو چې یاره دا مسله دې ورانه شي. ټولو دا ویلو چې دا مسله دې حل شي. نو دغه مسله چې کومه وه که دا نورو ځینو کې وه نو مسلې به ترې داسې جوړېدلې چې زور به پکې راتلو، سرکار به پکې راتلو، فورس به پکې استعمالېدو. هغه به بیا د چا نه چا خلاف تله، چېرته به د دوکاندار خلاف تله، چېرته به د مالک خلاف تله.
الحمدلله زمونږ د دې جرګې او زمونږ د دې پښتو د دې کلتور چې کوم یو طریقې کار دی هغه طریقې کار په برکت سره او د دې مشرانو په برکت سره دا مسله چې د بغیر څه مسلو بغیر څه د جنگ جګړې حل شوه. انتظامیه پکې ځکه خوشحاله ده چې انتظامیه پکې صرف د مشرانو ته دا ریکویسټ کړی چې دا مسلې جوړې نه شي، تاسو د دې پښتو په رواج باندې دا مسله حل کړئ. نو دغه د مشرانو زه مشکور یم چې مسلې ته خبره پرې نه غوښتله او طریقې سره دا مسله یو افهام و تفهیم سره یو حل ته ور ورسوله. هغې کې باقاعده دي لیکل وکړل. ټولو مشرانو د اے سی صاحب کم چې پکې مشران دي لکه مطلب سپیشلی به زه صفدر بای والم، عابد بای به واخلم، واجد بای دی، داسې یو څو مشران پکې نور دي. د دې پکې الحمدلله ډېر ایفرټس وو او زمونږ هم پکې موږ وایو چې دا خبره یو سیټلمنټ له وشي او دا خبره په رضامندۍ باندې وشي. نو زه په اخره کې د ټولو دکاندارانو د یونین د اے سی صاحب د انتظامی او د دې مشرانو مشکور یم. موږ رضا شي الٰه العالمین. موږ چې کم د نیکۍ دا کار وکړو چې د دوه مسلمانانو میانځ کې مسله راغلې وه هغه افهام تفهیم سره حل شوه. الله په دې کار کې چې چا څومره منډه والې ده الٰه العالمین په خپلې د مسلو نه وساته، الله په خپلې د بیمارو نه وساته. الله زموږ دغه شان د اتفاق اتحاد مینه محبت نصیب کا.